د الرعد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 14مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 43 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هغه خو همدا الله دی چې هغه ته د ځمکې او اسمان هر شی که خوښ وي که ناخوښ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوري سهار او ماښام د هغه په وړاندې ټیټیږي. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ځمکې رب څوک دی؟ ووایه الله. بیا دوی ته ووایه چې کله چې حقیقت دا دی نو آیا تاسې له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګېرلي چې په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لري؟ ووایه آیا ړوند او سترګور یعنې بینا سره برابریږي؟ آیا رڼا او تیاره یو شان وي؟ او که داسې نه ده نو آیا د دوی انګېرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړي دي چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدلې ده؟ ووایه د هر شي استونکی یوازې الله دی او هغه ایکي یو پر ټولو برلاس دی. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله له آسمانه اوبو ورولې او هر لښتي ویالې د خپل ظرفیت په تناسب راواخیستې وبهېدل. بیا کله چې سیلاب راپورته شو نو په مخ باندې ځګ هم راغی او همدغسې ځګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم راپورته کیږي چې خلک هغه د ګاڼې لوښو او نورو شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي. په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي. کوم چې ځګ دی هغه بې ګټې له منځه ځي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. په دې ډول الله په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. کوم کسانو چې د خپل رب بلنه ومنله د هغو لپاره ښېګڼه ده او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټولې شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ورسره کړي نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځی دوزخ دی، ډېر بد استوګنځی.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خانو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي. نصیحت خو هوښیاران خلک مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او د هغو کړنلاره دا وي چې له الله سره خپله ژمنه پوره کوي هغه له تړون نه وروسته نه ماتوي. د هغو چلند دا وي چې الله چې د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي. له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې نه چې چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. د هغو دا حال وي چې د خپل رب د رضا لپاره له زغم نه کار اخلي. لمونځ قایموي زموږ له ورکړې روزۍ نه په پټه او ښکاره لګښت کوي او د بدۍ مخنیوی په نیکۍ سره کوي. د آخرت کور د همدغو خلکو لپاره دی یعنې داسې باغونه چې د هغو همیشنی استوګنځی به وي. هغوی به پخپله هم پکې ننوځي او د هغو له پلرونو نیکونو او د هغو له میرمنو او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملایکې به له هرې خوا نه د هغو د هرکلي لپاره راشي او هغو ته به ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده. څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست. نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړون نه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي. هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډیر بد استوګنځی دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخه روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشحاله دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیزې متاع نه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدي رسالت له منلو نه انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه. وایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چاته ښیي چې هغه لوري ته وروګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. همدغسې خلک دي هغه کسان چې هغو د دې پیغمبر بلنه منلې ده او د هغو زړونو ته د الله په یاد سره ډاډینه ور په برخه کیږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کیږي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول، هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اے محمد صلی الله علیه وسلم، په همدې شان سره موږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لیږلی چې له دوی نه مخکې ډیر قومونه تیر شوي دي، تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی، په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي. دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی، له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته، پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای، یا ځمکه څیرې شوې وای، یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای. د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي، بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده. نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمن ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی و؟ کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوره کړی دی، پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت را پرېوتی دی، یا د هغو کورو ته نږدې چیرته نازلیږي. دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله وعده ترسره شي. دا باوري ده چې الله له خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو ملنډې وهل شوي دي، خو ما تل منکرانو ته مهلت ورکړی دی او په پای کې مې هغوی نیولي دي. نو وګوره چې زما سزا څومره سخته وه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې، یعنی هغه څه چې کړي دي تر نظر لاندې دي، د هغه په مقابل کې دا سپین سترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي؟ ای پیغمبره، دوی ته ووایه که هغوی په رښتیا سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وي نو تاسې نومونه واخلئ چې هغوی څوک دي. تاسې الله په یوې داسې نوې خبرې خبروئ چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی؟
یا څه چې ستاسې په خوله راځي هغه وایي. حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړی شوي دي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. د دغسې خلکو لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له هغه نه هم ډیر سخت دی. هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورونکی وي. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. له خدای نه د ویریدونکو انسانانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان دا دی چې تر هغه لاندې ویالې بهیږي. د هغه میوې نه ختمېدونکي دي او د هغه سیوری همیشنی دی. دا د متقیانو عاقبت دی او د حق د منکرانو عاقبت دا دی چې د هغو لپاره د دوزخ اور دی. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. ای پیغمبره کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بیلابیلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د ده ځینې خبرې نه مني. ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم. له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. له همدې لارښوونې سره مونږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی. اوس که تا د دې علم سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. لتانه مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې بې د الله له اذن څخه په خپله یې کومه نښانه راوړې ښودلې وای. د هر وخت لپاره یو کتاب دی. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. د الله چې څه ته خوښه شي له منځه یې وړي او څه ته چې خوښه شي برقراروي ام الكتاب له همغه سره دی. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوم شوم عاقبت اختار چې موږ دغه خلکو ته ورکوو د هغه کومه برخه که موږ ستا په ژوندانه کې وروښیو یا د هغه له منځته راتګ نه مخکې موږ تا وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی. اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله
والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. آیا دغه خلک نه ګوري چې موږ په دغه سیمې را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګوو؟ الله حکومت کوي، هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. له دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم غټ چلونه چلولی دي، خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی. هغه پوهیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامیږي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. دغه منکران وایي چې ته د خدای لیږل شوی نه یې. ووایه زما او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده، ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.